د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي د امریکا سره د نوي سره اړیکې پیلول غواړي. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو په قطر کې ویان سهیل شاهین ویلي د امریکا سره د نوي سره اړیکې پیلول غواړي. که دا خبره په امریکا اډانه لري چې طالبان سره به کار وکړي که نه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په وروستیو کې ویلي چې امریکا د طالبانو د ښه حکومت سره کار کولی شي چې خپلې ژمنې او ذمهوارۍ سرته ورسوي. بلینکن ویلي خو که چیرې طالبان خپلې ژمنې سرته ونه رسوي نو بیا به ورسره امریکایي همکاري ونه کړي. د وی او آی اردو د خبر تر مخه شاهین امریکا چې په افغانستان کې وه دوی ورسره جنګېدل، ښه وخت یې ورسره دښمني وه خو دوی بیا په دوحه کې خبرې هم وکړې. هغه ویلي هغه باب اوس ختم شوی او نوی پیل شوی دی. نوموړي ویلي دا په امریکا انحصار لري چې په افغانستان کې د غریبۍ د ختمولو د تعلیم په برخه او د افغانستان په ودانۍ کې مرسته کوي که نه کوي. هغه دا هم ویلي که امریکا په افغانستان کې پانګونه هم کول غواړي نو دوی به یې هرکلی کوي او د یو دوست څخه دغه تمه کیدای شي. طالبانو په 15 اګست کابل نیولی او په 9 سپتمبر یې بیا خپله لنډ مهاله کابینه اعلان کړې ده. امریکا د طالبانو په اعلان شوې کابینه اندېښنه څرګنده کړې چې ښځې پکې نشته او ځینې داسې کسان پکې شامل دي چې په تېرو وختونو کې پرې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو 33 کسان چې طالبان د کابینې اهمو عهدو ته اعلان کړی، لږ تر لږه 4 داسې کسان پکې شته چې د نومونو سره یې حقاني لیدل کېږي. په دې کې 2 یې معلومداره د حقاني شبکې د بنسټګر جلال الدین حقاني د کورنۍ ښه غړي دي چې د امریکا له اړخه یې پر هر یوه باندې د میلیونونو ډالرو انعام ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو ویلي وو موږ روښانه تمه څرګنده کړې چې افغان ولس ته د یو ټول شموله حکومت حق لري. امریکا ویلي په دغه تمه هم په ځای ساتي چې طالبان به یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد دپاره د خطرې په توګه نه کارېږي او افغان ولس ته به بشري مرسته رسایي لري او نړۍ دا هر څه د نږدې نه ګوري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.